او ژوندانه خراب شي او بیخي په زړه کباب شي په دلګانو کې حساب شي او که زما خاورې ته سپک کتلې وي د تابوتونو قطارونه جوړ کړل وایي چې مړي به سبا کېږي قربان ډېر زبردست سوز د فحاشۍ ګټه راواخله پرې عمرې له لاړ شه په شړق دې ولګي حیا خالي روپۍ وګټه ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی یار لکه څاروی د ژوندون تمه د قصابه ساتي پښتون به اوس هم کومه هیله د پنجابه ساتي دا الله منم رسول منم قرآن په دواړو سترګو په ما باندې د کوپر کوم الزام دی محترم ډېر بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کمرمین اسدالله جران سره ستاسو په خدمت کې حاضر ښکلی پروګرام را جوړ کړی الحمدلله درې څلور شاعران را سره دي محمد الله ساګر صاحب را سره ناست دی او دوی ته موږ خواست کړی چې موږ ته ښکلي کلامونه پیش کړه که هغه تاسو سره نظم یې کړو غزل ساګر صاحب خوښه به ستاسو وي او فرمایش به موږ کوو ځکه چې زموږ فرمایش به پوره کوئ تاسو مننه عربستان صاحب ستاسو د لیدونکو چې تاسو موږ خوښوئ د غزل نه مخکې دغه بیت چې څه شرم د ریخي ګریوان درځي که نه په کړي عبادت درله خفګان درځي که نه یو پروت په ننګرهار او بل په دار باندې زنګېږي د دوو کافرانو اوس ارمان درځي که نه او دغه غزل چې رښتیا وایه 5 وخته ماښام دی محترمه زما د ژوند په حق لدې څه پام دی محترمه الله منم رسول منم قرآن په دواړو سترګو په ما باندې د کوپر کوم الزام دی محترمه ډېر او نه چرچ او نه مندر هغو په وینو باندې سور کو جومات ولې په دې باب کې ناکام دی محترمه ډېر ښه دی یار د کروڑو روپو شعر دی قربان او د خپل ولس په درد کې لپې دعاګانې زما هم د هغو په شان قام دی محترم ډېر ښه دی ډېر ښه ټاپه چې د کوپر علم غیب باندې پرته ده هغه څنګه خبر زما له انجام دی محترم او چې درد د مقتدي زړه ته نه راځي نو بیا چې دا د کم مسلکه کم امام دی محترم قربان او ساګر پې د زړه وینې ښې په لپو اوس کې ساګر پرې د زړه وینې ښې په لپو اوس کې غزل یې دلته بیا ولې بدنام دی محترم ډېر ښه دی یار قربان ډېر ښه دی دغه نظم به درته ووایم چې د لاس د ګوتو چې په غاښو کې نوکان وباسم زه داسې نه وم لکه اوس چې ځان د شمار وباسم د ډېرو سترګو کې منمه چې ازغې ومزه خدا منه چې د بلا زړونو ټکور مزه د وخت سپیرۍ سیلی وهلی یم دانه وانه یم یو داسې وختو چې یو موټی وم یو زور مزه زما د شوره به د خلکو خپل غوږونه ساتل د ماشومانو اللهو ته زما نومونه ساتل او هر چا چې زور راسه کړی نښانه دغه وه ځوړند په غاړه کې به خپل دواړه لاسونه ساتل اوس مې ایله په خپل ګریوان باندې لاسونه ایښي تڼۍ مشلیږي د ګریوان څوکیدارۍ ته ناست دي هغه پښتون چې په غمړي تار تړلي و څوک یقین دې وشه د هغې خندنۍ ته ناست دي د هغه ورځې نه پښتون ژوند د یتیم منلی په کومه ورځ چې د ورانې جاړ تقسیم منلی اوبه زما خاوره زما واکداري د چا ده وینې زما سرونه زما ټیکهداري د چا ده زه که څه وایم په خوله راله لاسونه کېدي چې حق مې غواړم عجیبه راله نومونه کېدي ما چې د دې خاورې غدار بولي نو ودې وایي چې د کشمیر غذا کېده دغه شیطان چرته ما خو په خپلو وینو وګټه ثابته مې کړه او کارګل چې بیا د هند کېدو د ایمان چرته لکه څاروی د ژوندون تمه د قصابه ساتي پښتون به اوس هم کومه هیله د پنجابه ساتي دا بعضې وایي چې نه ماته د ګل خان نه وایي مړه خاني که دې ته وایي ماته د خان نه وایي په هغه تن خو د تورو خاورو څلی جوړ شي هر څوک چې ژبه پښتو وایي ځان ته افغان نه وایي قربان او د پاکستان په ازادۍ کې حصهدار مزه د تورنګزو بابا مرید او پیروکار مزه ورپسې ګوره کتابونه تاریخي زما ده او زه په دې مړ یم د دې خاورې واکداري زما ده قربان او دغه یو غزل چې فکر به نه کې د ګناه خالي روپۍ وګټه فکر به نه کې د ګناه
خالی روپۍ وګټه، سړیتوب دا دی نن سبا خالی روپۍ وګټه. او بس داسې لږه شان چانده مانده هغه له ورکه، لار درله ګوري بیا مولا خالی روپۍ وګټه. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. که ازمري د برېتو نیسي خو په شمار کې نه یي، تله بدله شوه اشنا خالی روپۍ وګټه. او غټ حرام خور شه کړومبي څپکې منځونه غواړي، غټ حرام خور شه کړومبي څپکې منځونه غواړي. دا تجربه وشوه زما خالی روپۍ وګټه. که یې قاتل او یا سودخور او یا د خاورې دلال، نه وایي دې ته څوک خطا خالی روپۍ وګټه. او چې ټول غله شي نو چې ټول غله شي ښه نو څوک به چاته غل ووایي، ښه نو څوک به چاته غل ووایي. دلته رواج دی اوس غلا خالی روپۍ وګټه. د فحاشۍ ګټه راواخله پرې عمرې له لاړ شه، په شړق دې ولګي حیا خالی روپۍ وګټه. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی یار. او ساګره چا بچي ته وښودل حرام او حلال، ساګره چا بچي ته وښودل حرام او حلال. بس هر سړی وایي همدا خالی روپۍ وګټه. ډېر ښه دی یار، قربان. ټولې ترجمانې ده پکې، ډېر زبردست دی. او دغه بل یو نظم چې که څه مخونه درته وښی چرته، د ځینو ځینو آینو قدر به هله ویني. که په افغان کې چرته امن رالی، زما د لرو پښتنو قدر به هله ویني. د پاڼ په سر یې ودرولی یمه، د خپل یېرې ځینې زور نه کوم. کاڼه غوږونه دې زه ټول پیژنم، ځکه د دو په منځ کې شور نه کوم. زما تاریخ پورې خندا کېږي، ما سره هره ناروا کېږي. د تابوتونو قطارونه جوړ کړل، وایي چې مړي به سبا کېږي. قربان. ډېر زبردست. سوځمه داسې چې لوګی نشته دی، څه وکم ځای مې د تکیې نشته دی. یا پښتنو په دې ودان وطن کې ورک دی زمونږ یو سړی نشته دی. چې چا وجلی یم دواله راځي، مړ شومه داسې چې پړی ماله راځي. لکه څاروي چې شنې ګیاله راځي، غم که د غرب وي پښتونخوا له راځي. په ازمرو د څوک خبره نه کوي، څوک چې راځي د سره سودا له راځي. چې سپین تور او تور سپینو خودو، یو کاروبار یې موږ ته دینو خودو. د جهالت آخري حدم وکړو، دغه یې موږ ته پوخ یقینو خودو. ساګره ژوند کوه د مړو په شانې، په هدیره کې د ژوندو څه کار دی. چې یو د بل د لاسه نه قتلیږي، وایه چې نور د پښتنو څه کار دی. په ژوندانه خراب خراب شي او بیخي په زړه کباب کباب شي، په دلګانو کې حساب شي. او که ته زما خاورې ته سپک کتلی وي، ووایه مړه که بدې مې ووایه. مننه. دغه غزل به درته بل ووایم چې دا چا ویل چې زه یې په جګړه راولم، رقیبه یار خو زه په باړه باړه راولم. ډېر ښه دی یار. قربان. او خیالونه ټول پاخه نه راځي، خام ورپکې هم وي، پخلی ورله بیا زه د زړه په دړه راولم. او ما درد کربلا د نورو خلکو نه سیوا خوري، جوړه ورسه په فکر کې بابړه راولم. قربان. او برکت به د اخلاص وي، ګینې خدای ګو یقین وکه، دا ستا په شانتې زه اکثر په شړه راولم. ډېر ښه دی یار. قربان. او یو چا پسې مې وجړل، خو زړه مې لا سپک نه دی، یو قبر ته به زه خپله جونګړه راولم. قربان. او د زړه په دیوالونو مې لړزه لګېږي یاره، د زړه په دیوالونو مې لړزه لګېږي یاره، چې غږ د یاد ته زه عثمان کاکړه راولم. ډېر ښه دی یار. قربان. او دا ټیک د زه به سوځم، خو ساګره ورته وایه، په ده باندې به هم توره لوخړه راولم. انشاءالله. څه به ووایم، په بعضې وخت کې لفظونه هم ختم شي. خو شکر الحمدلله چې زموږ سیمه مومند ایجنسي دا ټوله په یو علاقه باندې حساب ده چې دې کې دومره ښکلي شاعران شته. او بیا موږ په دې یو ټکي باندې خبره نه اوږدوم، خو په دې یو ټکي موږ په خپله ډېر خوشحالېږو چې یاره موږ له داسې کسان راشي چې هغوی موږ سره مخکې ملاقات نه کړی او خبر هم ترې نه یو د چا په زړه نه راشي. صرف او صرف زما او د اسدالله اجران دا خواهش دی، مقصد هم دی په مومند ایجنسۍ کې چې په هر ګوټ کې چې موږ ورسېدی شو چې هغه شاعران راوباسو چې خلکو نه یې اورېدلې. موږ ته ډېر خلک وایي چې ما سره زړه شاعري ده، زه ورته وایم چې زړه شاعري ده، خو چې چا نه یې اورېد هغه دپاره خو نوې ده که نه، تا ته زړه ښکاري. ساګر صاحب هم واورېد، والله چې د معنو نه ډک شعرونه یې راته وویل. نو کیمرامین اسدالله اجران سره عربستان مومند، د الله په امان.